السلام علیکم ګران مینوالو زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر یم دوستانو زما د ټاپک چې کوم دی د نیلم ګل په باره کې دی نو تاسو د اول د نیلم ګل دا کلیپ وګورئ نو هغې نه پس بیا زه تاسو سره خبره کوم په دې ټایم کې موږ په دوبۍ کې یو موږ ماشاءالله دا ورته وګوره څومره ښه نظاره ده چې موږ پر دې دوستانو تاسو د نیلم ګل دا خبرې واورېدلې نو سټارټینګ کې به هم تاسو د نیلم ګل دا خبرې به اورېدلې وي نو اوس بیا هم تاسو چې دی نو دا خبرې واورېدلې او بله خبره دوستانو تاسو په سایټ باندې به د نیلم ګل دا چې دی نو ورکوټې شانې کلیپونه به هم ګورئ په سایټ باندې چې کوم دي نو دا چې دی نو دوبۍ ته تللې ده دوبۍ ته چار اغوستې ده فلحال د هغه کس معلومات ماته نه دی میلو شوي چې چار اغوستې ده خو خبره داسې ده دوستانو دا چې دی نو شو دپاره تللې ده هلته کې به ډانس کوي نو دې سره چې دی نو نور هم ډانسرې تللي دي نو دا چې دی نو هلته کې شو دپاره تللي دي نو څنګه تاسو ته ما مخکې ویلي نیلم ګل چې دی نو چې کله دې سره چې دی نو پیسه راشي نو دا ښه موج مستی کوي نو هر ځای کې د دې چرچې وي چې څه ټایم پیسې دې نه ختمې شي بس دا بیا سیټ ته شي نو دا خبره یو څو ورځې مخکې نیلم ګل چې دی نو بیخي غیبه شوې وه د دې هېڅ قسمه داسې ویډیوز به په سوشل میډیا باندې به نه راتلې نو د هغې وجه دا وه چې نیلم ګل سره پیسه ختمه شوې وه نو اوس بیا چې دی نو دا دی چې دی نو د دوبۍ هغه ټور واغېشتو نو د ټور باندې تللې د خیر ټور باندې نه ده تللې چې دی نو شو دپاره تللې ده ډانس دپاره تللې ده نو دا به هلته کې به ډانس کوي چې کومه پیسه به ورته میلاویږي نو هغه چې کوم دی نو په هغې باندې به دا عیاشي کوي نو ولې به نه کوي یو خوا د نیلم ګل ده او بل خوا د چې دی نو فاطمه ګل ده نو دواړه بنې دي دا دواړه تاسو به ښه پېژنئ اول چې دی نو یو ځي او بیا بله ځي خیر بنې څه دي اوس ملګري دي مراد چې دی نو نیلم ګل له خو ټولو نه مخکې طلاق ورکړی طلاق نه دی ورکړی هسې پرېښې ده او پاتې شوه فاطمه ګل هم طلاق ورکړی ده هم په سوشل میډیا باندې هر یو کس د هغې هغه ویډیو هم کتلي دي نو دوستانو تاسو د دې په باره کې څه ویل غواړئ آیا دی چې کوم کار کوي نو دا صحیح دی او که غلط دی لازمي کمنټ سیکشن کې به خپل جواب به راسره شیر کوئ نو دوستانو په دې ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر زه تاسو سره به یو نوي ویډیو کې به ملاقات کېږي دا خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ د لوی الله په امان